سلامونه دوستانو، یو جینۍ خپله واقعه بیانوي چې په کومه طریقه باندې هغې سره غلط ناروا کار وشو او په کومه طریقه باندې هغه خپل د کالج ملګري دوکه کړله، ځان سره یې په چکر باندې بوتلله، غلط کار یې ورسره وکړو، بیا یې ترېنه ویډیو هم وکړله. که تاسو یې کتل غواړئ او دغه ویډیو یې اورېدل غواړئ یا کتل غواړئ نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. دوستانو، دا واقعه داسې وه چې دا کومه جینۍ چې ده دا چې د پېښور سره یې تعلق لرلو، په یو ښه یونیورسټۍ کې سبق ویلو او وایي چې یو ځای تعلیم وي نو په ځینو وختونو کې دغه یو ځای تعلیم یا کو ایجوکیشن دومره خطرناک شکل اختیار کړي چې دغسې پکې جینۍ هم وشرمېږي او هلک هم په شرمونو وشرمېږي. دغه جینۍ وایي چې په دغه هلک باندې ما ډېر زیات اعتبار کولو، یعنې هر وخت به دوی یو ځای ګرځېدل هم، او دې جینۍ دا سوچ کولو وایي چې ما به دا فکر کولو چې شاید دا هلک ما سره واده وکړي، په همدې وجه باندې وایي چې د دې هلک هره خبره به ما منله، چکر باندې به ورسره هم تلم او د زړه نه مې دا خوښ و. خو دا په دې باندې نه پوهېده چې دا ده سره یوه ورځ په چکر لاړه نو هلته یې خپلو ملګرو باندې هم راونیوله، ناروا کارونه یې ورسره وکړل او خپله یې هم د دې جسم سره لوبې وکړلې، بدکاري ورسره وکړله او په شرمونو باندې یې وشرموله. قدرمنو دوستانو، دا جینۍ وایي چې زما ژوند او زندګي خو لاړه برباد شوه، خو زما د ژوند او زندګۍ د بربادېدو سره سره د نورو خلکو لپاره دا پیغام ورکوي چې هېڅکله هم داسې کارونه مه کوئ، که نه نو ستاسو ژوند به برباد شي او هېڅکله به هم تاسو چا سره د مخ لګولو قابل پاتې نه شئ. حقیقت دی، په دې کې شک نشته چې په پېښور کې او یا په نورو داسې ځایونو کې داسې کارونه ډېر زیات مخې ته راځي او دا شروع دي. څومره هم چې کالجونه دي، څومره هم چې یونیورسټیانې دي، نو نن سبا په 80% په دې کارونو باندې اخته دي. دا غلط ناروا کارونه پکې کېږي او د دې غلطو ناروا کارونو انجام چې دی هغه ډېر زیات خراب وي. الله تعالی دې زموږ ستاسو د ټولو مسلمانانو په حال باندې خپل رحم وکړي. ستاسو یو جهان مننه، ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. خوشحاله اوسئ، زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ.